الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمینو ملګرو، السلام علیکم. په دې هیله امید یم چې ټول برادر او جوړ وئ او خوشحاله ورځ مو پیل کړئ. ګرانو ملګرو، زه دانش یو ځل بیا د افغان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم تر څو تاسو ته په نوې ویډیو کې ډېر مهم معلومات وړاندې کړم. ملګرو، ډېری دوستانو غوښتنه کړې وه چې موږ ته دا طریقه وښایي چې انګلیسي خطونه یا د انګلیسي ژبه پښتو ته څنګه ترجمه کړو. زه اکثره ملګري په انګلیسي ژبه باندې نه پوهیږي یا انګلیسي نه پرته بله ژبه لکه اردو، عربي، فارسي او داسې نورې ژبې. د دې لپاره چې دغه ټولې ژبې لیکنه پښتو ترجمه کړو یا وایس غږ پښتو ترجمه کړو، نو نن تاسو ته زه ډېر ضرور او مهم اپلیکیشن ښایم چې هغې په واسطه تاسې کولی شئ انګلیسي ژبه پښتو ته په اسانه ډول ترجمه کړئ. موږ راځو ویډیو شروع کوو، ویډیو باندې پیل کوو. ملګرو، د هر څه نه مخکې تاسې راشئ خپل پلی سټور ته. پلی سټور ته به راشئ. په پلی سټور کې به په سرچ ته راشئ. سرچ کې به ورته ولیکئ یو ډکشنري به ولیکئ. کله مو چې دا ولیکله په دې به کلیک وکئ. دا به څنګه ډاونلوډ کړئ یا انسټال به کړئ. دغه ما مخکې نه انسټال کړې ده، نو زه اوس دا څنګه کوم، اوپن کوم. د یو ډکشنري اکسفورډ ډکشنري فري ناو ترانسلیټ دا اپلیکیشن ملګرو ډاونلوډ کړئ. بل مه ډاونلوډ کوئ، خود دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، یو ډکشنري. کله مو چې دا ډاونلوډ کړئ، انسټال مو کړو، نو را به شئ. دا به څنګه اوپن کړئ. ما مخکې نه انسټال کړی ده، زه دا اوس اوپن کوم. تاسو ته اوس طریقه ښایم چې دا اوس څنګه خلاصېږي، څنګه کېږي. مګر کله مو چې اوپن کړو، نو تاسو دغه ډول انټرفیس ښکاري. دا ډول څخه تاسو ته برېښي. نو پاسې لومړی تاسو ته لیکلي انګلیش ټو انګلیش، دا ډول لیکلی. تا به څنګه دا به چینج کړي، دا دویمه ژبه پښتو ته به یې چینج کړي، لکه ما چینج کړی ده. پاس کله به چینج کړئ، لومړی سیټینګ به دا وکړئ. هغه نه به راشئ، وروسته دلته به راشئ. کله چې دلته راغلی، بیا به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو سیټینګ باندې کلیک وکړو، کاپي ترانسلیټ دا به ووایي. دا لومړی څنګه وي، بند وي، یعنې ډیسیبل وي، غیر فعال وي. دا به څنګه وي، آن کړئ. کله چې دا آن کړئ، نو وروسته به دویم سیټینګ د کویک ترانسلیټ دا به څنګه بند وي، آف وي، دا به هم آن کړئ. او بل پس لومړی اپشن میجیک ترانسلیټ دا به څنګه کوي، هم آن کړئ. دا به تاسو څنګه کوئ، آن کړئ، تر څو تاسو ته په اسانه ډول څنګه ترجمه شي. ملګري، وروسته به تاسې کله چې دا سیټینګ ترسره کړئ، اوس به راشئ تاسې دلته وبوځئ. اوس د انګلیسي یوه لیکنه راواخلئ چې هر ځای کې وي. مثال زه دلته راځم، په وټساپ کې یا په مسنجر کې یوه لیکنه وي، هغه لیکنه تاسې راواخلئ. مثال دغه ده، دا لیکنه زه کاپي کوم. مثال دغه ده، کومه لیکنه چې تاسو غواړئ انګلیسي ته ترجمه کړئ، صرف هغه لیکنه څنګه کوئ، کاپي کړئ. پاس کاپي به ووایي، نو تاسو ملګري اوس دا ډایرکټ اتومات ډول دا لیکنه ماتېږي. مثال پاس لیکلی دی I want to go to America for education. لاندې ګوره پښتو ترجمه وکړه، کامران زه غواړم تعلیم او دایمي ژوند لپاره امریکا ته لاړ شم. زه لرم چې ویژه وښایسته. دا مثال همداشان نور هم مثال دلته دا لیکنه غواړي چې دا ترجمه کوي. کلیک به وکړئ، کاپي ووایئ، نو ډایرکټ څنګه کېږي، اتومات ډول کېږي. دا یعنې تاسو ملګري عملاً وینئ چې show me someone to help me، ما ته یو څوک وښایه چې مرسته وکړي ورسره. دا هم ترجمه وشوله. دا طریقه ملګري. اوس مثال که تاسو غواړئ چې بل ځای کې یا په نوره لیکنه وي د انګلیسي، مثال په ګوګل کې چې لیکنه وي هغه ترجمه کوي.
مثال زه راځم دلته یو شی لیکمه ګوګل لیکنه دا ترجمه کومه سلیکټ آل به ووایې او کاپي به ووایې دا ملګرو دا څنګه ډایرکټ اوس موږ ترجمه کیږي دا د موږ سره ترجمه کړله بل ترجمه کومه مثال دا ترجمه کومه کاپي به ووایې ډایرکټ دلته څنګه ترجمه کیږي یو اوس ملګرو بله شی مهم شی چې دا هغه کله چې تاسې راسئ دلته یو ډکشنري خلاصه کوئ پاس لیکلی دی دا وایس بټن لیکلی ده پاس دا وایس بټن یو کلیک وکئ دغه مثال دلته اوس زه سکرین ریکارډر ما سټارټ کړی ده هغه نو ځکه وایس نه ریکارډ کیږي دې پس تاسې کولی شئ چې په انګلیسي ژبه وغږیږئ تاسې او دغه وایس تاسې غږ خبرې په انګلیسي ژبه چې تاسې وکړئ هغه ډایرکټ څنګه پښتو ترجمه کوي یا پښتو ژبه باندې وغږیږئ ډایرکټ هغه خبرې څنګه کوي انګلیسي ترجمه کوي دا یوه دوهم پس کیمرا اپشن څه کار کوي کیمرا اپشن یې دې لپاره کارول کېږي چې تاسې مثال یو عکس درسره وي هغه باندې ټول انګلیسي لیکلی وي هغه دا څنګه ډایرکټ څنګه کوي پښتو ته ترجمه کوي نو دې په واسطه دا څنګه کېږي د کیمرا په واسطه کېږي او بل څه کنورسیشن لیکلی ده کنورسیشن هم تاسې انګلیسي مثال لیکي انګلیسي ژبه تاسې ښایي هغه څنګه پښتو یې ترجمه کوئ یا عربي یې ترجمه کوئ نو دلته څنګه ډایرکټ دلته هم کېږي او دلته کولی شئ دا ملګرو دې پسته کولی شئ تاسې کنورشن کې آپشن کې چې تاسې په انګلیسي وغږیږئ هغه خبرې پښتو ته ترجمه کړي نو دغه زموږ سره یو اپلیکیشن دا ملګرو ډاونلوډ کړئ ډېر مهم اپلیکیشن ده ځکه ستاسې ډېر ستونزې مشکلات پرې حل کېږي ځکه انګلیسي چې دا اکثره ملګري په انګلیسي نه پوهېږي نو دې وجې دغه یو ډکشنري اپلیکیشن چې ده دا ډېر مهم اپلیکیشن ده دا ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې انسټال یې کړئ په اسانه ډول پلی سټور څخه او دا کوم سیټینګ چې ما وکړو دا سیټینګ پکې وکړئ انشاءالله چې ډېر مشکل به تاسې حل شي ملګرو که غواړئ چې همداسې نورې ښکلې ویډیوګانې ترلاسه کړئ زموږ افغان ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د ګنټې یا د زنګ نښان هم ووهئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته په وخت ورسېږي تر بیا مو د الله په امان